السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د کمال غوښتنی او شرطی مینی اثر د ماشوم پر صحت. ما په تیرې ویډیو کې تاسو ته ویلي و د دغه پلیلیست چې د سالم ماشوم روزلو پلیلیست دی. مال هغه رفتارونه چې د ماشوم د ضرر سبب کیږي هغه عبارت و د تاخیر یا سپکاوي څخه، کمال غوښتنه او شرطی مینه کنټرول کول، تنبیه، عاطفي محرومیت او د احساساتو مهارول، متکی او ځان غوښتونکي افکار، له حده زیات ملامتونکي خبرې یا کارونه، بدبیني او له حده زیاته اسانه نیونه. دا د دې سبب کیږي چې زموږ ماشومان متضرر سي، ناروغ سي. نو د دې لپاره چې زموږ ماشومان ناروغ نسی، باید موږ زده کړو چې دغه رفتارونو کې تغییرات راولو. په تیره ویډیو کې مې سپکاوی او د ماشوم وهل درته تشریح کړي و چې سپکاوی څومره تاثیر لري د کوچني په صحت باندې. راځو نن د کمال غوښتنه او شرطي مینه وایو چې دا د ماشوم پر صحت باندې څنګه تغییرات کوي. کمال غوښتنه اصلا چې شته، یعنې کمال ته رسیدل. شرطي مینه مثلا د اولاد څه غواړي چې همیشه باید تا ته اول لومړګي راوړي، که اول لومړګي رانه وي ستا به له تندی تروش. داسې خو نه کېږي. کامل توب همیشه په دې شرط کې شرط پسې روان یاست چې ولا زه باید کامل یم، زما اولاد باید کامل یې، که چیرې کامل نه یي زما حالت خرابېږي. وای کله چې ماشوم حس کړي چې د لوی ایډیال شخص په صفت والدین نه ورته ګوري، نو ماشوم غوسه کېږي. ماشوم باید دا حس کړي چې زما کورنۍ ماته د یو لایق ایډیال کس په سترګه ګوري. داسې نه چې کورنۍ راولاړ سي 40 ساعته به اولاد ته وایي دا کار زوی ته چې وګوره څه رقم شو نمرې راوړي، تا نه چې راوړي، په پلانکي کار کې چې خراب عمل وکړي. وایي داسې والدینو ته دا ډېر مهم دی چې خلکو ته څنګه ښکاري. وای داسې والدین هر څه کامل غواړي، مکمل یې غواړي. وای دا غوښتنې باور نه کوونکي فشار پر ماشوم راولي، د ماشوم د ناکامۍ سبب کیږي، ماشوم ته ضرر رسوي، عاطفي غوښتنې نه تأمین کیږي او ماشوم متضرر کیږي. وای هغه ماشومان چې والدین یې کامل توب غواړي، ماشومان د غم، ناامیدي او ویره حس کوي خپل په وجود کې. وای هغه والدین چې د اولاد مینه او قبلولو دپاره شرطي عمل کوي، یعنې وای که چیرې ته ښه نمره راوړې پر ما ګران یې، که چیرې ته ښه هلک واوسېږې پر ما ګران یې، ښه نجلۍ واوسېږې پر ما ګرانه یې. وای د دا تر تاثیر لاندې راځي چې د نورو له طرفه قضاوت کیږي. دغه والدین د دا تر تاثیر لاندې وای ولا یو بد فکر چې داسې والدین کوي، وای داسې والدین فکر کوي اولادونه د دوی ادامه ده. یعنې وای که مور یې سمه وه لور یې سمیږي، که پلار سم زوی یې سمیږي، که خراب سو نو په دوی کې یو غلطي ده. که چیرې ته په دغه باور یې که چیرې زما اولاد خراب سي، زما بدي ښکاره کیږي، نو دا دې سبب کیږي چې ته خپل اولاد ته سټرس ورکړې، خپل اولاد رواني نظام ور ګډوډ کړې. ستا اولاد ستا ادامه نه ده، لیکن ته کولی سې خپل په ښه اعمالو باندې خپل په اولاد کې ښه تغییرات راولې. وایي کله چې ماشوم ښه عمل کوي، نو حس کوي چې دوی ښه عمل کړی دی. دا مور و پلار داسې افکار لري، زما لور ښه کار وکړي نو زه ښه ښځه یم، ښه عمل کړ دی، عجبه ښه لور مې روزلې ده. په دا فکر کې او په دا رقم ایډیولوژي کې دوی خپل ماشومانو ته ضررونه رسوي. وایي دوی ډېر رقابت کوي، دوی حتی ممکن د ماشوم اړوند دروغ ووایي و خلکو ته. دغه رقم مور پلار وایي ولا زما لور دغسې نمرې وړي دي په پوهنتون کې، دغسې لایقه ده، داسې ده استه هغه بیا نو لور یو کار هم نه یې کړی. یعنې دا خپله پلار و مور ناروغه کسان دي په کمال غوښتنو باندې عادت سوي دي، غواړي همیشه کامل واوسېږي او دوی خپل اولادو ته ضررونه رسوي. وایي کله چې ماشوم خراب عمل وکړي نو کورنۍ ډېره غوسه کیږي. وایي داسې ماشومانو ته ژوند عیبجویي وي. وایي دوی داسې فکر کوي چې ولا زما مور و پلار په ما کې په عیبو پسې پلټنه کوي. وایي دلته
یو شی چې ډیر رامنځته کیږي وایي نتیجه د دا رقم شیانو چې شي کیږي وایي ماشوم د شرم او ګناه احساس په عمیقه توګه خپل په وجود کې اخلي همیشه شرمیږي او همیشه د ګناه احساس کوي چې ولا زه د مور هغه ایډیال کس نسولم زه د پلار ایډیال کس نسولم زه هغه کس نسولم چې دوی غوښتل نو کوچنی چې شي متضرر کیږي او دغه شرم او ګناه احساس په ماشومانو کې د ډیر ویرې او اضطراب سبب کیږي ویره خپله د دې سبب کیږي چې زموږ رواني نظام را ګډوډ کړي وایي دغه رقم کورنیانې د دې دپاره چې اولاد یې خراب نسي خپل اولاد نه تشویقوي وایي که تشویق هم بیا د اله وسي نو کله دوی وایي د دې دپاره چې اولاد مې ټنبل نسي خراب کارونه ونه کړي نو دوی د تشویق څخه منع نیسي و داسې کورنیانو ته زموږ پیشنهاد دا دی چې تاسو کوشش وکئ کاملتوب پسې مه ګرځېږئ بلکې د کاملتوب پر ځای په دې پسې وګرځېږئ چې زما په کوچني کې کوم مثبت نکات شته هغه یې تشویق کړئ او هغه د خپل کوچني په وجود کې د هغه په استعدادو پسې وګرځېږئ نه ستاسو د دماغ په استعدادو پسې دغه پلیلیست تاسو تعقیب کړئ موږ بعضې شیان تاسو ته معرفي کوو او د دا پلیلیست په آخري ویډیوګانو کې به تاسو ته درملنې معرفي کوو انشاءالله په دا پلیلیست کې به تاسو ډېر ښه شیان زده کړئ نن دا زده کړئ چې ستاسو اولاد امکان لري متضرر سي ستاسو د دغه مشکل څخه چې کمال غوښتنه ده کاملتوب غوښتنه ده تاسو غواړئ همیشه کامل واوسیږئ که چیرې غواړئ همیشه کامل واوسیږئ نو په دې پوه سئ چې تاسو خپل ماشوم ته ضرر رسوئ راځئ ماشومانو ته امن فضا جوړه کړو امنیت احساس ورکړو کله چې کوچنی امن فضا احساس کړي د امنیت احساس وکړي او په دې پوه سي چې ولا زه زما د مور او پلار دپاره هغه ایډیال ماشوم یم زه هغه ماشوم یم چې زما د مور او پلار یې هیله درلودل نو ماشوم وده کوي او که ماشوم دغه احساس ونه کوي د ماشوم د ودې مخه نیول کیږي او ماشوم متضرر کیږي مننه کوم چې غوږ مو نیولی و د دغه پلیلیست نورې ویډیوګانې هم تعقیب کړئ چې د سالم ماشوم روزل دي انشاءالله ډېر شیان به ځینې زده کوي مننه